څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ کړه یاست په خیر یاست؟ ښه خو به یاست جوړ یاست. نو نن کوم ټیسټ چې موږ راخیستی دی یا کوم سبجیکټ چې موږ راخیستی دی هغه د بایو کیمستري څه دی. نو بایو کیمستري لغات چې به زه په سر در خلاص کړم. بایو ژوندي شي ته وایي، کیمستري کیمیاوي مواد ته وایي. راځئ چې ورنل فنکشن برانچ هم دی صحیح ده. راځئ چې ګور سیرم کیلشیم ټیسټ، یعنی سیرم کیلشیم ټیسټ موږ ولې کوو، په څه وجې کوو او چیرې کوو او څه ضرورت ورته لرو دې شي ته. نو هغه ګرد به په دې کې اوس درته معلوم شي صحیح ده. یو زما دا یو ټولز برابر کړم خیر هغه مه شو. نو سیرم کیلشیم چې دی هغه یو منرل دی زموږ په جسم کې. دا یو منرل دی. پر منرل باندې یو ویډیو راځي بیا مکمل چې یعنې منرل څه شی دی. منرل زموږ د جسم یو غذا ده، زموږ د جسم یو فوډ دی، زموږ د جسم یو ضرورت دی، زموږ د جسم یو قسم کیمیکل دی صحیح ده. په یاد ساته پر منرلز باندې ویډیو راځي. نو کیلشیم موږ په جسم کې منرل دی چې د هډوکو سره د غاښو او د هډوکو سره یو ځای وي، تړاو لري، یعنې یو ځای وي، کومک ورسره کوي. نو دا زموږ په جسم کې بیخي ډېر فارم کې دغه کېږي، په ډېر کارونو کې دا راځي مخته چې د فنکشن چې شته صحیح ده. نو کیلشیم ټیسټ چې دی هغه اوس ګورو منشوري معلوموي چې یاره کیلشیم څونه دی. ټوټل کیلشیم معلوموي. په دې کې یوه خبره په یاد وساته، ټوټل کیلشیم معلوموي، ټوټل کیلشیم معلوموي. په دې کې بیا یو راځي. اوس کیلشیم چې دی هغه بیا پر دوه قسم دی. یو دی کیلشیم یعنی بینډ کیلشیم آیونایزډ او یو دی کیلشیم پری. نو هغه پری کیلشیم او بینډ کیلشیم چې دی هغه په بله ویډیو کې راځي. نو اوس ما څخه زه د کیلشیم مطلب من راوښو چې یاره کیلشیم یو منرل دی چې په ډېر وخت څخه د صحیح هډوکو او غاښو سره تړاو لري صحیح ده. نو اوس زموږ په جسم کې یعنې زموږ په هډوکو کې دا 99% سټور شي، یعنې 99% دا محفوظ شي، یعنې محفوظ کې هلته جمع کې هغه څه بیا کار نه اخیسته کېږي. هغه وخت کار اخیسته کېږي چې څه وخت د نور ختم شي بیا دا راځي 1% په کار لګیږي. هغه هم یو 50 په 1% کې 50% چې دی په دا 1% کې 50% بینډ دی او 50% فری دی. بینډ او فری چې دا هغه په آیونایز کیلشیم کې زه بیا درښکاره کوم چې آیونایز کیلشیم بیا څه شی دی صحیح ده. او دا ډېر په کیلشیم چې دی ډېر امپورټنټ فنکشنز دی، ډېر مهم رول لري موږ په جسم کې. اول رول یې دا دی چې یاره دی بلډ کلاټینګ کې یو ځینې فیکټران دي هغه اکټیو وي، یعنې هغه کار کوي، بیا کلاټ کې وینې جامدو کې کار کوي، مسلز کنټریکټس کې کار کوي، یعنې مسلز سره ټینګېدو کې کار کوي، او ریګولر یعنې نارمل هارډ په زړه کې یعنې د زړه فنکشنز نارملوي، نروز فنکشن نارملوي. او په ویټامین B12 ابزوربوي. ځینې شیان ما دلته نه دي لیکلي هغه به بیا پاتې کړي. ویټامین B12 دی ابزوربوي، یعنې کومک کوي چې ویټامین B12 ابزورب کړي جسم ته ورسي، یعنې ویټامین B12 کوم چې موږ ته ضرورت دی نو هغه موږ جسم ابزوربوي. په ډېرو شیانو کې دی کار کوي، په زړه کارډیک مسله کې دی کار کوي، برین کې کار کوي، ډېر شیانو کې صحیح دی کیلشیم. اور کیلشیم چې دی نارمل رینج چې دی هغه د 8.3 بیا د 10.0 ملي ګرام پر ډیسي باندې دی صحیح دی. د دې فاسپم کلکشن به موږ په چشم کې راخلو، اور جیل ټیوب، پلین ټیوب اور هایبرین ټیوب، جاټ ټیوب اور سور ټیوب اور زرغون ټیوب صحیح ده. او د دې انکریز کنډیشن چشم کې راشي اور ډیکریز کنډیشن یعنې پورته کنډیشن کې هم کېدای شي او راکښته کېدای کوم کنډیشن کېدای شي. هایپر کلیسیمیا کېدای شي، ویټامین ډي کېدای شي، HIV ایډز کېدای شي، انفیکشن کېدای شي، هایپر پیرادایزم کېدای شي، TB کېدای شي، فنګل کېدای شي، ملټیپل مایلوما کېدای شي، بون ټیومر کېدای شي، اوسټیومالجیا کېدای شي، اوور اکټیو تایراید ګلینډ کېدای شي، پیکټ ډیزیز کېدای شي. په دغه ډیزیانو کې په دغه ناجوړیانو کې دی پورته کېدای شي. او په کومې ناجوړیانو کې دی کښته کېدای شي هایپوګلیسیمیا. هایپوګلیسیمیا چې ده د کیلشیم ته یعنې کیلشیم کم اور زیات شي. disorder that affect absorption of nutrients، یعنې دی ابزورپشن هم نه کوي نیوټرینز. نیوټرین مواد ته وایي، غذا ته وایي چې کوم موږ ضرورت لري قدرتي صحیح ده. په کولمو کې سم دغه نه کوي، نیوټرینز نه ابزورب کوي. اور هایپوتایراډیزم دی، کډني فیلر دی، لو بلډ لیول آف
دی اور البومین دی، لیور ډیزیز دی، میګنیزیم ډیفیشنسي دی، اوسټیومالیجیا د پنکریاټکس دی، وټامین ډي ډیفیشنسي کې دی ښکته کېږي. مطلب ډي نه جوړیانې کې ښکته کېږي. کیلشیم یعنې د هډوکو نورو کمزوري وي. اوسټیومالیشیا چې دا د هډوکو ته وایي چې د دې ټیسټ پروسیجر څنګه دی. سره بایو کیمستري جسټر اټومیټډ اور ग्लास ट्यूब به در سره ایسي ده او یا به سلیکټرا ماشین. نو کوم چې دی ته چې کوم ټیسټ کوې یا کوم ټیسټ کوئ هغه خپل پروسیجر لازمن لري، هغه ایجنټ خپل پروسیجر لازمن لري، یعنې پرسکرپشن لازمن لري چې دی تا ته ووایي چې یاره دا چیش دی دا دی. موږ چې کوم کوو هغه هاف باندې م لګوئ او پر فل باندې م لګېږي او ایجنټ یا هاف یا فل دی. نو زه دا اوس د هاف ما دغه درښولی دی چې 2 ټیوبه دې راواخیستله سټنډرډ دی که یو ورسره کوئ په شرط باندې 500 میله یو ټیوب ته ور واچوئ 10 مایکرونه چې دی هغه بلډ ور واچوه بس 10 منټه بلډ مطلب وینه سیرم ور واچوه چې هغه د 10 منټه دپاره واټر باد یا بل داسې انکیوبیټر یا یو بل هر شی درسره و چې ټمپریچر ودېشي په هغه کې پرېږده چې د هغه بعده بس مشین ته یې ورکړو هغه کوم ریزلټ رالي هغه ستا ریزلټ دی که بشر سم درکوي. اور هر مشین یا هر کوم ټیسټ لګي هغه 3 سټیپه لري کوم چې دی کوالټي کنټرول نارمل های لو اور QC دا اور کلیبریټ اور سټنډرډ لازمن ګوره چې ولې دغه ټیسټ رینج لیمټ ورکړي اور ټیسټ رینج لیمټ چې ته ورنه کړې دا ټیسټ نه کېدای شي اور ټیسټ اور ایجنټ پرسکرپشن چې ته وګورې ستا دا رقم چې وه پر پرسکرپشن باندې لیکلي صحیح ده.